نن پنځشنبه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر د یو پلاوی په مشرۍ د سکون رسنیز ګروپ څخه لیدنه وکړه. یاد پلاوی چې له مرکز څخه راغلی و د سکون رسنیز ګروپ له بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه او هلمند کې د سکون رسنیز ګروپ هڅې وستایلې. د لیدنې پر مهال د سکون رسنیز ګروپ مشر هم د خبريالانو او رسنیو اقتصادي ستونزې یاد کړې او ویل چې دوی د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره بیا هم خپل رسنیزو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. یاد لیدنه داسې مهال کېږي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره ډیری سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیت درولی او کارکونکي یې بې دندې شوي دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکو خبر ورکړی دی چې د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت د څښاک د پاکو اوبو شبکه جوړه شوې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دغې شبکې په جوړېدو سره به 212 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ دفتر یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ایسلنډ د افغانستان د بشري مرستو د صندوق سره 40 میلیونه کرون مرسته کړې ده. د اوچا په خبره د 2020 کال راهیسې ایسلنډ د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره باندې 115 کرون مرسته کړې ده. په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو د سکرو شرکت مسولین وایي چې دوی هر ورځ 100 ټنه د ډبرو سکاره د بغلان د کرکر لکان څخه په فني توګه استخراج کوي. د کرکر د ډبرو د سکرو کان چې د هیواد په کچه دویم تر ټولو لوی کان بلل کیږي په 1414 لمریز کال کې د یو شپون لخوا کشف شوی. دا کان د پلچرخي ښار په 1 کیلومتري کې پروت دی چې په لومړیو کې د کانونو او پېټرولیم وزارت کیندنې په ساده تجهیزاتو او وسایلو سره کولې او سکاره د ساروی په واسطه لیږدول کېدل، خو اوس له دې کانه په فني او معیاري توګه سکاره استخراجېږي. د ایران ایرنا خبري اژانس د دې هیواد د مخابراتو د وزیر عیسی رازیپور له قوله خبر ورکړی دی چې ایران یو داسې کپسول د مځکې مدار ته استولی دی چې د ژوو د لیږد وړتیا هم لري. دغه کپسول چې نیم ټن وزن هم لري د مځکې مدار ته په 130 کیلومتري کې استول شوی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې آیا دغه کپسول په دننه کې هم کم ژوی و که نه، خو ویلي دي چې دغه ماموریت د ایران د هغو هڅو برخه ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې ستورمزلي یا فضانوران فضا ته ولېږدوي. نوموړي د ایران دولتي تلویزیون ته دا هم ویلي دي چې په پام کې لري پر ژوو د څو ازموینو له ترسره کېدو وروسته تر 2029 کال پورې فضا ته ستورمزلي واستوي.